السلام علیکم گایز. څنګه مونږ کولای شو چې د خپل ویډیو بیک گراوند چې دی بدل کو؟ د کاین ماستر په ذریعہ باندې موږ د خپل ویډیو بیک گراوند بدل کو او دلته کوم لوګو یا یو شی مرانه شي بیک گراوند ما تخصصي د ښکاری. نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او که زموږ چینل باندې نوی یې نو چینل سبسکرایب او د بیل آیکن چې دی هغه وهي چې زموږ نورې انفارمیټیو ویډیوګانې هم تاسو ته درځي. ټولو کې اول چې کوم سافټویر زه به استعمالوم هغه کاین ماستر دی. دا تاسو ایزلی د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ نو هلته به تاسو سره هغه کاین ماستر ډاونلوډ شي چې په هغې کې به واټرمارک وي. واټرمارک معنا هلته به یې لیکلي ستا ویډیو لاندې چې میډ ویت کاین ماستر. دا چې کوم کاین ماستر دی دا وداوټ واټر مارک دی. دې کې به یو نشان هم تاسو سره نه راسي. نو دا تاسو زما د ویډیو په ډسکرپشن کې د دې لینک شته دی، د هغه ځای نه دا تاسو چې دی ډاونلوډ کولی شئ. یوه خبره چې باید دا یې تاسو سره. دویمه خبره دا ده چې تاسو سره هغه ویډیو چې د هغې بیکګراوند تاسو سره په شین کلر کې مثلا دا کلر چې تاسو ته ښکاري، یعنی تاسو خپل شاته یو شنه پرده یو څه شی خور کوئ داسې او بیا تاسو د سکرین مخ ته ودرېږئ ویډیو جوړه کوئ. نو کله چې دا دوه شیونه تاسې سره وي نو اوس ګورو او د خپلې ویډیو بیکګراوند باندې چې دی هغه کوشش کوو چې بیکګراوند څنګه جوړ کړو. کاین ماستر ته راځو. کاین ماستر باندې موږ سمپل یو کلیک وکړو. په دې کلیک باندې چې دی دا کاین ماستر خلاص شو. انډیکسینګ میډیا دا اوس وګورئ. اوس د دې کاین ماستر چې دا کوم پیج دی یا دا لوګو ده دا مختلف ویډیوګانې دي چې دا ور باندې ما جوړې کړي دي. نو تاسو به څه شی وکړئ، په دې جمع نښه باندې به کلیک وکړئ. نو یو پروجیکټ اسسټنټ به راشي او به امټي پروجیکټ باندې به مونږ کلیک وکړو. نو کله چې مونږ په امټي پروجیکټ باندې کلیک وکړو مونږ سره به دلته یوه صفحه چې ده هغه خلاصه شي. دا ما سره د کاین ماستر صفحه راغله. دا دې ځای کې چې دی د کاین ماستر مختلف قسم ته کنټرولز دي. دلته مونږ مختلف قسم ته آپشن یې دلته مونږ ته راکړي دي. مونږ به څه کوو، ټولو کې اول به په میډیا باندې کلیک وکړو. میډیا باندې ما کلیک وکړو. دلته وګورئ بیک گراوند ټولو کې البته تاسو ته ښکاري. دا تاسو سره مختلف بیک گراوندز دي ښکاري درته. دا مختلف بیک گراوندز دي. مثلا زما دا بیک گراوند خوښ شو، په دې بیک گراوند باندې کلیک وکړئ. سوري یو ځل په دې بیک گراوند باندې کلیک وکړئ او بیا چې دا بیک گراوند لږ دې ځای نه ډریګ کړئ داسې دا ویسئ دې ځای نه. څومره چې ستاسو ویډیو ده مثلا زه وایم چې 10 سیکنډو لپاره دې دا ما سره راشي نو دا وګورئ زه دا د 10 سیکنډو لپاره دا بیک گراوند چې دی دا ما سلیکټ کړه. دا ما سره راغی. دا ما سره بیک گراوند راغی. صحیح شو. دویم آپشن کې به څه شی کوو، لیر باندې به کلیک کوو. دغه لیر درته ښکاري دې باندې به کلیک کوو. دلته به په میډیا باندې کلیک کوو. کله چې موږ په میډیا باندې کلیک وکړو نو تاسو به دې ځای کې لاړ شئ، هغه ویډیو به تاسو راواخلئ کومه ویډیو چې تاسو په شین بیکګراوند کې هغه کړې ده، ریکارډ کړې ده. مثلا دا ویډیو دا ما په شین بیکګراوند کې ډایرکټ راواغسته. که شین بیکګراوند کې نه وي نو بیا به تاسو سره مسله جوړېږي. دا ویډیو ده نو دا موږ دې ځای نه څه شی کوو، دې ځای نه دا ویډیو کټ کوو. موږ دې بیسي ته به راشو او دا به وټریم رایټ ټو لیفټ پلی اهیډ دا دې خوا د بیسي نښه په دې باندې کلیک وکړم. دا ویډیو ما سره برابره راغله. نو تاسو اوس دا وګورئ چې کله دا ویډیو پلی کړم نو تاسو ته به ښکاري چې زما د ویډیو بیکګراوند یو رقم دی، زما د کومه چې اوس بیکګراوند ورکوم بل رقم دی. سمپلی بس شو کې په بیکګراوند باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په بیکګراوند باندې کلیک وکړ نو دا مختلف آپشنز دي چې دا به مونږ یو په ترتیب سره وایو. کروما کی دا ډیر زبردست آپشن دی. کروما کی باندې کلیک وکړئ. دا ډیزیبل دی. دا به تاسو څه کوئ، انیبل کوئ. دا چې انیبل کوئ ستاسو سکرین به اتومیټیکلی بلیک اینډ وایټ شي. دغه پرسنټیج چې کوم دی دا پرسنټیج چې څومره تاسو د خپله باډي چې ده دا څومره تیزه سپینه راولئ دومره به ستاسو په ویډیو کې ستاسو چې کوم باډي ده هغه به ښه ښکاري. او دا چې څومره تاسو بیکګراوند تور راولئ، څومره مثلا تاسو بیکګراوند تور راوسته نو دا به ستاسو ویډیو کې چې دی دا بیکګراوند همداسې توري. نو مثلا دا ما سره شیپ شو. دې باندې زه سمپلي اوکې باندې کلیک کوم. چې اوکې باندې کلیک وکړم وګورئ زما د ویډیو چې کوم بیکګراوند دی هغه څه شو بدل شو. اوس وګورئ اوس دا ویډیو پلی کوم مونږ هماغه ویډیو دا اوس بیکګراوند چې دی چینج شو. اوس هم پکې لږ کار شته دی. دا لږ کار چې په دا کونجونو کې کوم دی دا به څنګه کوو، را به شو کروما کی. ته کروما کی کې به دا دویم ډیټیل کرف باندې کلیک وکړو. ډیټیل کرف باندې چې کلیک وکړو ګورئ دا چې کله لاندې راوړئ تاسو سره به دا سایډ ته چې کوم هغه دی دا به تاسو سره ختمیږي. نو دې باندې اوس کلیک وکړئ. دا اوس وګورئ نو هغه کوم سایډ ته چې موږ سره کوم هغه شیونه راتله هغه اوس موږ سره دلته څه شو ختم شو. ښه اوس وګورئ اوس دلته راځو په دې کروما کې ډېر زیات کار دی. سمه ده. په دې ځای کې به تاسو څه شی کوئ، ډېر زیات به دلته احتیاط کوئ
څومره چې ډیر ټایم تاسو په دې ایډیټینګ کې په کروما کی کې علي همدغومره بس تاسو ویډیو چې دا هغه به ډیره زیاته خوندوره او ډیره زیاته ښایسته راځي. نو مثلا دا ما سره په کروما کی کې ما دومره ما خو زر ایډیټینګ وکړ، نو تاسو په دې باندې چې دا ښه ټایم واخلئ، ښه یو مطمئنه اوسئ، هغه نه بعد چې دا وګورئ. دا وګورئ ما سره د ویډیو بیک ګراوند چې دی هغه څه شو بدل شو. اوس راځو دا آپشن وایو چې دا څنګه بیک ګراوند خو ما بدل کړ، صحیح ده. نو دا داسې چې څومره آپشن دي داسې د پاره دي. نو دا ټولې به مونږ په ډیټیل سره وایو. اول د ان انیمیشن، کله چې ستا ویډیو د بیک ګراوند مخې ته راشي نو څنګه دې ښکاره شي. زه ورته مثلا وایم چې دا دی پورته خواته لاړ شي، یا سلایډ اپ باندې کلیک وکړئ او یو نیم مطلب دا 1 سیکنډ دی، 1.5 سیکنډ کوم او دې باندې سمپلی اوکے باندې کلیک وکړئ. دا بیرته سٹارټ کوي. اوس ګورئ ستاسو ویډیو د لاندې نه بره راوخته، صحیح ده. که دا سټایل ستاسو نه خوښ راشي دلته څه شی کوي ستاسو سټایل سپین کوي. سپین مینس تاوول. دې باندې کلیک وکړئ، دلته وګورئ راغله ستاسو ویډیو. نو دا ډیفرنٹ سټایلز دي چې دې نه تاسو دا سټایلز ورکولی شئ. اوور آل انیمیشن څه شی دی چې ستا ویډیو دې په منځ کې څه رقم ښکاري. دا خو شروع وه، منځ کې دې پړه کېږي، ته ورته وایې په دې باندې کلیک وکړه. اوس ګوره ستا ویډیو به مطلب ګول به راشي، صحیح ده. خو چې کله ستا ته خبرې کوي ستا ویډیو به پړه کېږي. دا د منځ انیمیشن دی. دا مونږ همیشه چې دی دا آف ساتو، د دې څه خاص فایده نه وي. ټولو کې صحیح چې دی بیا او بل اخیری آپشن دی اینډ انیمیشن یا آوټ انیمیشن ورته ویل کېږي. کله چې زما ویډیو ختمه شي نو بیا دې څه شی وشي. زه ورته وایم چې کله زما ویډیو ختمه شي بیرته دې دا زما شیپ یا شکل چې کوم دی دا دې بره وکړي، دې پاسه وکړي، دې سلایډ اپ په دې باندې کلیک وکړئ او دا اوکے کوي. اوس ګورئ اوس دلته راشي. اوس په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ دا خو ستاسو د ویډیو هغه ان انیمیشن چې څنګه راغی، صحیح ده. اوس دلته راځو آوټ انیمیشن ته چې کله ویډیو ختمیږي بیا به څنګه چل کېږي. اوس دې ته وګورئ دا ویډیو زما ختمیږي، ګورئ ورته ښه ولیده ویډیو بره لاړه، صحیح ده. نو په دې باندې چې دا مونږ دا کار چې دی دلته کېږي، دا دوه په دې باندې. او دریم کروما کی و کروما کی تاسو ته ما وښوده چې کروما کی څه ته ویل کېږي. بل چې دی کروپینګ دی. کروپینګ دلته مختلف قسم ته شیپس تاسو ته درکوي چې په کوم شیپ کې تاسو کروپینګ کوئ. مطلب دا وګورئ دې شیپس باندې کلیک وکړئ، زړه یا بل، صحیح ده. خو زه دا اکثره چې دی دا خلک سره کم ساتي، دا خلک نارمل ساتي، په دې باندې دا خلک آف ساتي، صحیح ده. د دې بیا په دې دوه ګوتو باندې مونږ د دې ایډیټینګ کوو. دا وګورئ داسې کروپ کوي لکه اخوا دېخوا، دا مونږ په دې دوه ګوتو باندې راولو، صحیح ده. نو بیا اوس دا چې زه سټارټ کوم دا به بیا ما سره سرنامه هغسې کومه چې دا ما ایډیټ کړې ده او اینډ ته تاسو راشئ اینډ نوټ به هم د دې چې دی همدغه شی دا به اوس بره خېږي ما سره، صحیح شو. دا ما سره د ویډیو هغه شو. دریم راځي الفا کیپاسټي. الفا کیپاسټي څه ته ویل کېږي. مثلا زه ګورم کله ګورئ دا زما ویډیو څومره دې کې تیزه ښکاري، بیک ګراوند تت ښکاري. دا چې زه کموم زما د ویډیو هغه چې کوم اوپیسټي ده هغه به کمه ښکاري. دا همیشه په 100 باندې پکار دی. دا چې دې نه کم وي دا به ستاسو د ویډیو هغه ریزولوشن یې هغه چې به خراب راځي، صحیح شو. دا شو ما سره خان الفا کیپاسټي. کلر فلټر. کلر فلټر باندې کلیک وکړئ. دې کې مختلف قسم ته کلرز دي. دا تاسو په خپل ویډیو باندې اپلای کولی شئ. که تاسو غواړئ چې بلیک اینډ وایټ ویډیو جوړه کړئ مثلا تاسو په دې باندې کلیک کولی شئ. که تاسو وایئ چې نه سمپلی زه ساده ودرېدل غواړم نو دا ساده ویډیو ده. که تاسو غواړئ چې لږ رنګین راشم دا رنګینه ویډیو ده. دا وګورئ دا ټولو کې خوندور هغه چې دی دا دی. په دې باندې کلیک وکړئ ستاسو د ویډیو ټول هغه چې دی هغه به همداسي. دا خو شو ده. بل راځو دې نه لاندې څه شی دی روټیټ یا میرر. روټیټ دې ته ویل کېږي. اوس ګورئ زه چې دی د چپې خوا نه ولاړ یم، چې زه په دې کلیک کوم زه به د ښي خوا نه ودرېږم، صحیح شو. زما سر بره دی، که زه په دې کلیک کوم زما سر به ښکته شي. داسې ځینې ویډیوګانې مونږ شوټ کوو چې هغه بره نه وي نو هغه مونږ په دې ځای باندې ښکته کوو. او داسې شی کوو روټیټ، دا ویډیو تاویږي. دا وګوره داسې تاوه شوه، داسې تاوه شوه، داسې تاوه شوه، داسې تاوه شوه، چې هر څه رقم دا تاسو د ویډیو په خپلې ویډیو په مناسبت باندې دا تاسو شوټ کوئ نو دا به ږدئ نو دا به تاسو ته ډېره فایده درکوي. دا خو وشو. راځو بل ته. دا بل چې دی داسې شی دی دې ته ویل کېږي کلر ایډجسټمنټ. دا ډېر ضرور دی. دې ځینې تاسې خپل برایټنس تیزولی شئ. مثلا دا ما دا خپل برایټنس چې دی زه دومره ږدم. دا بل چې دی کانټراسټ دا زه دومره ږدم، صحیح شو. او دا سوروالی چې دی مطلب دا زما سره دومره پکار دی. نو دا وګورئ تاسې د خپلې ویډیو مطابق چې کوم ما سیټ کړ هغه ما سره داسې راغی، صحیح ده. نو دا چې دی دلته اوس وګورئ دا شاته بیک ګراوند وګورئ ډېر یو خوندوره ویډیو راځي.
نو دا چې دی ما سره ویډیو جوړه شوه، اوس به دا ویډیو سیف کوو. نو د ویډیو سیف کولو دپاره به موږ څه شی کوو، دغه د شیر کوم آپشن چې دی دې باندې به موږ کلیک وکړو. دا وګورئ سیوډ ټو ګیلري، ګیلري کې سیف کې زه ورته یم هو ګیلري کې. دلته اوس تانه غواړي چې څومره ایچ ډي کې سیف کې که نه لږه ګزاره کې، نو زه ورته یم ایچ ډي کې، ما سره د فل ایچ ډي کې دا سیف شي. نو دا اوس وګورئ ایکسپورټینګ پروجیکټ روان دی، یو نیم ساعت دا چې دی اخلي. د ده نه بعد چې دی ستاسو ویډیو به سیسته تللی هغه به ډایرکټ لاړه شي ګیلري ته. نو هغه ویډیو چې کله ما هلته سیف کړه هغه ځای ما سکیپ کړه، ویټینګ یې ماته راکړی. نو دا وګورئ هغه ما سره زما په ګیلري کې راغله. نو دا د هغه ویډیو کومه چې زه مطلب ما جوړه کړه، نو دا ما سره په ګیلري کې راغله. نو ورباندې کوم واټر مارک ته هېڅ څه هم ورباندې نشته دی، ساده سمپل ویډیو ده د بیک ګراؤنډ سره.